پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی یونس خان د افغانستان کرکټ ټیم باندې خپل نظر ورکړی دی او یو میسج ورکړی دی او ډېر ښکلی او خوندور میسج ورکړی دی دا چې خوشبختانه د افغانستان کرکټ ټیم په نړیوال T20 ورلډ کپ کې دغه دریم میچ دی چې ګټي او ډېر مخ پر وړاندې باندې روان دي. لکه اوس وخت هغه وخت نه دی چې موږ به یو وخت کې دعاګانې کولې چې الله پلانې ټیم د پلانې ټیم څخه ماتې وخوري او هغه پلانې وګټي نو بیا به زموږ ټیم لږ مخکې لاړ شي. اوس خو خوشبختانه په لوړ مورال او جګ سر باندې د افغانستان کرکټ ټیم د سوپر 8 مرحلې ته ووته او انشاءالله تعالی د دنیا د اتو غوره لوبډلو سره به اوس میچونه کوي. راځئ دا چې یونس خان د افغانستان کرکټ ټیم باندې څه نظر ورکړی دی دا راسره هم واورئ. د یونس خان ډیر میسج سمپل دی د ټول د افغانستان قوم د لپاره نیشن د لپاره چې دونه کم ټایم کې دا نېشنل ټیم چې څونه مخکې لاړه امپروومنټ وکړو هغه امیزنګ دی. دا به مونږ ایز ا قوم همیشه سپورټ کوو او اپریشیټ کوو به. او دې نه پس دا لوبغاړو ته زما بالکل سمپل میسج دی چې دا کرکټ چې دا صرف بیټینګ بالینګ حصه نه ده دا د دې نه مخکې دی چې زمونږ ستاسو تعلیم څونه ښیي نو ستاسو به خپل سکلز کې خپل بیټینګ بالینګ کې به نور امپروومنټ وي نو خپل ټیم سپورټ کوئ خپل ځان سپورټ کوئ اور چې یو ځای انشاءالله ډېر زیات ونډرز کولی شئ کامیابي حاصل کولی شئ. او چې کله زمونږ ستاسو نیشنل فلیګ په ټول دنیا کې په ښارونو کې هغه په هوا کې ځي نو هغه فیلینګ ډېر امپورټنټ دی او ډېر سپیشل دی. امید دی چې دغه شان به مونږ ترقي کوو او یو ځای